شیخ محمد ابن عبدالوهاب نجدی کې د اهل سنت سره تعلق ساتي او په فروعو کې د امام احمد بن حمبل مقلد و. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ درس رابع دی فی رد من قال انه کان من اهل السنه والجماعه. هغه چا باندې پرد کی چې هغه د ابن عبدالوهاب نجدی متعلق داسې نظر لري چې دا اصولا و عقیدتا اهل سنه والجماعه او فروعا و مذهبا دا حمبلی و. اصلا که تاریخو کتلی شي نو مخکې دروسو کې مونږ د دې خبرې وضاحت وکړو چې د نجد د علاقې و د علاقه ډېره ناولې وه. په دغه اعتبار دی د مسلمة الکذاب کلیوال جوړیږي حظو النال بالنعل. که د دې نسل الټولی شي دا د ذوالخویسره په نسل کې وخه نسلا دا بنو تمیم دی د ذوالخویسره نسل کې راغلی دی او د مسلمة الکذاب کلیوال دی. او که تاریخ د عربي مطالعه کړی شي نو دا د اسود عنسی چې مدعی د نبوت د به دغه حالات کان مولعا به ډیر په مینه به دغه حالات لوستل. نو د اهل سنه والجماعه نو ګوره مخکې درس ثالث کې مونږ د الله سبحانه و تعالی په توفیق سره دا خبره ثابته کا چې شیخ نجدی مقلد نو بلکې دا غیر مقلد او کم انتحال به چې د حنبلیت تکولو ناغه مبنی و په کذب او زور باندې دا صرف دغه یو تقیه و چې د کوله. نو فاذا كان الامر كذلك چې خبره داسې و چې د مقلد نو غیر مقلد انتحال مبنی و په کذب او په زور باندې نو علماء کرام اهل حق هغه په دې متفق دي چې اهل سنت والجماعت دا محصور دي صرف په اربعه مذاهب کې. اهل سنت والجماعت څوک دي؟ څلور مذهبونو والا خلق او د څلورو طریقو والا خلق. دا اهل سنت والجماعت په دې زمانه کې په دې کې راګیر دي. خارج د اربعه مذاهب نه دا دوال او مدول دي. دا اهل سنت والجماعت دا نشي کېدي. نو اوس د یو دوال مدول ته یو سړی سوی هغه ته وی چې دا اهل سنت والجماعت نو دا یو ډیر عظیم جرم دی. د علامه کشمیری په اکفار الملحدین کې لیکلی دي اخراج المؤمن عن الملة الاسلامية وادخال الكافر فيها عظیم فی الدین. یو مؤمن د ملت اسلامی نه بهر کول مسلمان ته کافر ویل او یو کافر په دې ملت اسلامی کې یو دوال مدول بالاتفاق اگر د نکول یو دوال مدول غیر مقلد بی دینه ته شیخ الاسلام وی او اهل سنت والجماعت ورته وی عظیم فی الدین. دا په دین اسلام کې یو عظیم جرم دی. ښه د پښتنو دا یو خبره راټینګه کړي مسلمان ته کافر مو وایه دا ښه نه دي هلکه کافر ته مسلمان هم مو وایه دا هم ښه نه دي کنه. دا دواړه جرمونه ګورې برابر دي. ښه اخراج د مؤمن د ملت اسلامی نه او ادخال د کافر په دې کې دا دواړه عظیم فی الدین دا په دین اسلام کې عظیم جرمونه دي. اهل سنت والجماعت عقاید لري اصول لري ضوابط لري علامات لري امارات لري. هغه د هغه اصول ضوابط چې څوک پابند دي هغه به اهل سنت والجماعت. اوس داسې یو ناولې د شیخ نجدی چې هغه د څوک اهل سنت والجماعت وي سره د دې چې هغه تمام اصول ضوابط او امارات او علامات د اهل سنت والجماعت هغه عقاید حق په عمل کړي په هغې باندې به د شرک او کفر ټاپی لګولي. لکه مثلا په عقایدو د اهل سنت والجماعت کې یو عقیده د تنزیه او د توحید د خدای تعالی ده. په دې باندې ما کار کړی دی او موږ ان شاء الله کال ته زموږ نصاب کې به د عقیدې یو کتاب د اولاد لپاره دا ما داخل کړی وي خپل نصاب کې ان شاء الله الرحمن. موږ اهل سنت والجماعت د خدای تعالی باره کې دا نظر لرو چې واحد لا شریک له واحد دی شریک نه لري نه ذات کې نه صفاتو کې نه افعالو کې موجود بذاته دی واجب الوجود دی قدیم ازلی دی بے مثل بے مانند دی بے چون و بے چگون دی. اسماء ازلیه د باری تعالی او صفات او افعال قدیمه د باری تعالی دا حق دی. خدای تعالی منزه دی د جسم نه د لوازم د جسم نه د مکان نه جهت نه حوادث نه بلکې د هر عیب نه بلکې د کل ما یتصور فی الاذهان نه
ويتخيل في الاوهام والافهام نه الله د دینه منزه او بری دی مجرد دی بالا دی بالاتر دی او شیخ نجدی هغه په جهات په اثبات د جهات او په اثبات د جسمیت کې مبتلا اوس د سیو مجسمه او مشبهه یو سړی را پسې وغه اهل سنت والجماعه وي دا به ظلم نه وي دا خیانت نه دی د شیخ نجدی بارکه حسین احمد مدنی په شهاب ثاقب 64 صفحه کې لیکلي دي مثلا على العرش استوا وغیرہ آیات میں طائفہ وہابیہ استوا ظاہری اور جہات وغیرہ ثابت کرتا ہے جس کی وجہ سے ثبوت جسمیت وغیرہ لازم آتا ہے شیخ نجدی خو پدې کې مبتلا و حالانکہ موږ اهل سنت والجماعت په متشابهات واردو فی الكتاب والسنه کې داسې عقیده او نظریه لرو چې زموږ په دې ایمان دی او د حقیقی علم د دې متشابهات او تفویض چاته کو خدای تعالی ته کو دلیل کې وایو وما يعلم تاویله الا الله په تاویل حقیقی د دې باندې سوا د خدای تعالی نه هیڅ څوک نه پوهیږي د دې تاویل په علم کسبی سره نه حاصلېږي او تفسیر مظهری کې او د سنورو کتبو کې د دې وضاحت شوی دی چې علم کشفی سره د دې علم خدای تعالی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تم ور کړو علماء او راسخین او اولیاء او راسخین د دې امت ته خدای تعالی ورکي هغه ځان د تفصیلی مسله د اخوانه ورزو او د متشابهات او باب کې چې کم دی د ظاهر پس روانو جهاد به ثابتولو جسمیت به خدای تعالی ته ثابتولو او د اهل سنت والجماعت د عقیده تضاد خبرې دي نو د اهل سنت والجماعت نو د تاسو اهل سنت والجماعت وي هغه اهل سنت والجماعت مباح الدم ګڼل واجب القتل ګڼل دا غي تکفیر په کوله مشرکان ګڼل لکه حاشیه د نسائی کې علامه سیندی د لیکلی علامه تانوی د لیکلی او داسې علامه شامی د لیکلی مهند او مفند کې د دې مسلې وضاحت شوې دي دویم عقیده د اهل سنت والجماعت عقیده د شفاعت د انبیو د اولیاء د بزرګانو دین ده او په دې مسله کې د اهل سنت مخالفین د معتزله او شیخ نجدی د شفاعت عقیده کې د انکار شق اختیار کړي وخه چنانچہ حسین احمد مدنی شهاب ثاقب 67 صفحہ کی لکھی وہابیہ امر شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بے منزلہ عدم کے پہنچا دیتے ہیں دا عدم منزلی تے رسید سر منی نا اور پس صفحہ 47 باندې لکھی وہابیہ مسئلہ شفاعت میں ہزاروں تعویلیں اور گرنٹ کرتے ہیں اور قریب قریب انکار شفاعت کے بالکل پہنچ جاتے ہیں اکه د پنځپیریانو غوندې پنځپیریان سوی مونږ شفاعت منو شفاعت قهری نه منو اهله شفاعت چې دی ومنه د قهری قید ور سره لګول د مخترا د خېټه کې چې د مولا طاهری پنځپیری سیب قیدو نه بیخي لا اعتبار له لا اعتداد به تاسو یو منګړت کې دی شفاعت تعریف ته وګوره شفاعت وای ستا طلب الخير للغير اسوال الخير للغير نو چې سوال راغی زاری راغه طلب راغی نو قهری قید دې سره لګول نو نه اجتماع د نقیزینو د قهری او جبری چې په زور شفاعت کوي شفاعت وای دي تاغي کې باجزی او دعا او زاری وي نو قهری قید ور سره څنګه لګي نه د دې علمیت دی او د دې غ توحید دی او د شیخ القرآنی دی نو داسې به شیخ نجدی او د طائفه وهابیه شنیعه قبیحه دی به هم د شفاعت باب کې څه کول مختلف تعویلات کول اگر کشف الشبهات چې دا د شیخ نجدی کتاب دی او د سعودیانو مشر نیکه هغه ته دا لیکلو هغه کې د 35 صفحه دا وضاحت کړي ولا يشفع النبي ولا غيره في احد حتى يأذن الله فيه نبی او غیر نبی کو ولی دی او که هر څوک دی دا شفاعت تر اغه نشي کوله په یو کس د یو کس په حق کې هم حتی چې د کس بارکه با نبی له سلام خدای تعالی نه اجازه غواړي خدای تعالی به اجازه ورکي بیا به شفاعت کوي دا د اهل سنت والجماعت اصول ندي اغي دا وای مونږ دا وایو چې د شفاعت اذن مطلق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته شوی دی شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باذن دی په باب د شفاعت کې هغه ته اذن شوی دی دا چې استاد لپاره وبېل سجده لګي او جړه وکي مبارک صلی الله علیه وسلم او د بل لپاره وبېل سجده لګي اجازه بغواړي د سند بلکې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مازون دی اذن مطلق ورته شوی دی وګوره بخاری شریف اول جلد 48 صفحه حدیث د جابر سے نبی علیہ السلام فرمای اوتیت خمسا لم یؤتهن احد قبلی هغه بیا وګد حدیث ته نو سرت بالرب مسیره شهر وجهلت لي الارض مسجدا وطهورا
اعلان قال تر دې چې نبی له سلام پکې وي اوتیتو شفاعه ما ته شفاعت را کړې شوی اذن مطلق ور کړې شوی دی ورته ولې ته ګور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا کې ورته الله پاک سوی قران کریم کې راځي فاعف عنهم واستغفر لهم دي خلکو ته عفو کا خیر دی ته ورته شفیع جوړ شبخنه ورته وغواړه وګوره معذون دی الله ورته اذن کړي بل ځای ورته وي واستغفر لهن الله دا زنانه چې بیت تراشي شفیع ورته جوړ شه د خدای دربار کې بخنه وته وغواړه بل ځای ورته وي واستغفر لذنبك وللمؤمنین ګوره بل ځای راځي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما او بیا روایت د ادبی پاغي راواله پاغي بیا د کتب د دیوبند وګوره تفاسیر په وګوره خصوصا ابن کثیر دمشقی په وګوره چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شفاعت په قبر کې دا غنه ثابت دی استشفاء عقیده د اهل سنت والجماعه عقیده ده اوس د یو منکر د شفاعت باره کې یو کاکا ولالا را پسې وغسوي چې د اهل سنت والجماعه دې غریب ته معلومات به حاصل ني د بده یو څو د اردو پښتو کتابونو رسالې کتلې ځکه به داسې خبره کوي شیخ نجدی کان من المجسمه کان من الخوارج کان من المبتدعه کان من الضالين والمضلين د دغې د جملې نو کان من غیر المقلدين دا د سينو چې دا شیخ الاسلام یا دا مقلد حمبلی یا د اهل سنت والجماعه دا هغه چا خبرې دي چې هغه خورته ممارست او مسکا په کتبو د علم سره نشته نو دا به دغه خلکو خبرې وما علي الا البلاغ المبين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين